علم باید داسې عام کی لکه څرنګه چې هوا عامه ده، لکه څرنګه چې روزي عامه ده، لکه څرنګه چې اوبه عامې دي. که هوا نه وي په دنیا په مخ باندې، په دې دنیا باندې هوا نه وي، ژوند ساری نشي پاته کېدلی. که رزق و روزي نه وي، خوراکه نه وي، ژوند ساری ژوندی نشي پاته کېدلی. او که اوبه نه وي، ژوند ساری ژوندی نشي پاته کېدلی. دا خو دغه ظاهري حیات ده. او هغه حقیقي حیات چې ده، هغه بیا تر علمه پورې موقوف ده. نو علم هم تر روزي، تر هوا، تر اوبو په ډیر اهمیت سره، ځکه علم حقیقي حیات انسان ته وربخي. او دغه روزي چې ده، یا هوا چې ده، اوبه چې ده، دا ظاهري حیات ژوندي ساري ته وربخي. ځکه ډیر ژوندي ساري په مخ د دنیا سته چې هغه حیوانات دي، څلوربول دي، چارپایان دي. هغه هم دې شیانو ته ضرورت لري او هغو ته هم ژوندي ویل کیږي. هغه هم یو قسم ژوند خو لري، خو لیکن اصل حیات او اصل ژوند د علم ده. هغه څوک چې هغه په علم په ګیڼه باندې ښایسته یي، مزین یي، هغه اصل کې ژوندی ده. او څوک چې له علمه محروم و، که هغه زنانه یې مړه ده او که نارینه یې مړ ده. نو د ما مطلب دا ده چې دغه له دیني نه له د باندې چې له یوې او له بلې خوا غږونه پرې باندې راکېږي چې مسلمانانو اسلامي نظام والا خلک دي، علم ته د علم دروازې خلاصې کړي، علم ته د توجه وکړي، علم د عام کړي. دا د هغو غوښتنه نه ده، دا د موږ د قرآن غوښتنه ده، او دا د موږ د مسلمانانو غوښتنه ده، د موږ د ایمان غوښتنه ده، د موږ د حقانیت غوښتنه ده، د اسلامي نظام غوښتنه ده. اسلامي نظام له موږ څخه دا غواړي چې د هغو تیرو ظالمو سیکولرو بېدینو انسانانو چې په موږ باندې سلطنتونه کړي دي، پاچیانې را باندې چلولي دي، او په موږ باندې حکومتونه کړي دي، او موږ یې د جهل په تور تم کې ساتلي یو چې موږ د لمانځه په ترجمه نه پوهېږو، د خپلو عباداتو علوم نسته را سره. په 90 کې 99 کسان د عبادت په علم باندې خبر نه دي. د عبادت علم نسته ورسره، نه په نارینه‌وو کې نه په زنانه‌وو کې. د معاملاتو علم نسته را سره، نه په زنانه‌وو کې نه په نارینه‌وو کې. او دا دواړه طبقې مکلفې طبقې دي. دا دواړه مکلف دي په دې باندې چې فرضي عبادات د دوی په ذمه باندې فرض دي، علوم یې هم فرض دي، فرض عین دي. او کوم معاملات چې ژوند تر هغو پورې موقوفه ده، د هغو معاملاتو سرته رسول د فرض کفایي په انداز کې فرض کفایي دي. نو علوم د هغو معاملاتو هم فرض کفایي دي. دا تمیز او تفکیک ختم سي چې نارینه به علم زده کوي، زنانه به یې نه زده کوي. دا یو جاهلانه ذهنیت ده، او دا یو فرسوده ذهنیت ده. دا د دغو ظالمو حکومتونو په میراث کې راپاته ذهنیت ده. نه، موږ باید دا ذهنیت لرې کړو، علم داسې عام کړو لکه هوا چې عامه ده، لکه روزي چې عامه ده، لکه اوبه چې عامې دي. خو دا ځان ته خبره ده چې د علم په چاپیریال کې، د علم په نصاب کې، د علم د تعلیم په طرز و رونق کې چې کومې بې حیاییګانې کفارو او بېدینانو منافقینو را داخلي کړي دي، رامنځته کړي دي، د اسلامي نظام دغه ذمهواري جوړیږي چې هغه بېدینیانې لرې کړي، هغه فحاشي وي لرې کړي، هغه عریاني وي لرې کړي، هغه اختلاطات لرې کړي، هغه نصاب اصلاح کړي، هغه مفاسد ختم کړي. د علم مخه نه ونیسي. د علم مخه نیوله لوی جهالت ده. الله تبارک وتعالی دې موږ په دې حقیقت باندې سر و مازغه خلاص کړي. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.